یو بادشاہ راوتلی د شپې او ګرځېده د وطن حال یې معلومه څوک خو غلا نه کوي 3 غله یې پیدا کړ ورته ویې څه کوئ بادشاہ داسې حلیه جوړه کړې وه چې دوی نه پېژنده ورته ویې مزدوري کوو د شپې وی ته څه کوې کاکا ویلې زه مزدوري کوم د شپې که نه شپې خو مزدوري غلا ته وایي ویلې ما ځان سره ملګری کوئ نه ورته وی چې تا ځان سره ملګری کو نو تا کې څه کمال دی وی ما کې دا کمال دی چې کله یو مشکل کار پیښ شي چې حل یې نه وي او زه د اخی لاس په ګیره راکش کم که نه نو چې څومره مشکل کاری نو اسانېږي او چې کله یو اسانه کاری او زه چپ لاس په ګیره راکش کم بې څوک نشي حل کولی هغوی یو بل ته وی هلکه سړي کې کمال دی کله غلا ملا کې ګیریږو که نه نو بس لاس به راکش کوي که نه ورته وی صحیح ده ځه زمونږ سره ملګری شو ورته وی نه تاسو کې څه کمال دی یو ورته وی ما کې دا کمال دی چې د سپیو په دې ژبه پوهېږم دا سپي چې غپېږي نو زه پوهېږم چې دا وایي دا وایي دا وایي هلکه وی ته خو هم ډېر تکړه یې دې بل ته وی تا کې څه کمال دی وی ما کې دا کمال دی زه چې یو کور ته ور واوړم که نه نو کور کې خو روپۍ سړي ته نه معلوم او دا پوزه په ځمکه راکش کم نو زما دې پوزه کې دا کمال دی چې زه روپۍ معلوموم دومره روپۍ دې کور کې دي او زه معلوموم چې فلانی بکس کې دي بس ډایرکټ ورشم چې راوی ابل ته وی تا کې څه کمال دی وی ما کې دا کمال دی چې زه د شپې د چا سټو وینم سټ په تیاره کې او بیا د ورځې مخ وینم نو زه پیژنم چې دا هغه مخ دی چې بیګا مې د سټ لیدلی هلکه وی تا کې خو کمال دی وی راځئ چې مزدوري کوو د چا په کور ورځو وی د دې بادشاه په کور به ورشو که نه د ډېر مال والی دی ویلې راځئ په کور چې ور واوړېدل سپي وغپېده بادشاه کره سپی و دی هم وغپېد بادشاه ورته وی والکه تا چې وی زه د سپیو په خبرو پوهېږم دا سپي یو بل ته څه وایي ویلې هغه سپي ورته وایي غیبان دی چې ډېر بې غیرته یی په کور مو غله راغله هېڅ ورته نه وایي نو دی ورته څه وایي وی دی ورته وایي چې مالک خپله ورسره دی زه څه کوم غلار سړی نشي کولی چې د کور مالک ورسره نه وي که نه خپلوان غل ته څه پته ورته وی هلکه کمال خو درکېد خو بیا هم دماغو کار نه کو علم سره چې دماغ نه وي بیا هم فایده نه کوي ښه یو سړي وي علم زده کړی خو عقل ورسره نه و د چا په موټي کې به چې یو شی و که نه معلومه و به نو یو سړي ورته مرۍ راوړه او موټي کې یې ونیوه وی زما دې لاس کې څه دي هغه چې خپل علم تجربه که که نه وی ستا دې لاس کې یو ګرد غونډ منډ شی دی او په منځ کې سوری دی مرۍ هم داسي که نه ویلې نوم یې څه دی وی د ژرندې پل ور عقل ورسره نه و ژرندې پل لاس کې ځایږي ابل ته وی ته خپل کمال ښکاره که روپۍ چېرته دي هغه پوزه په ځمکه راکش کړه ویلې دومره روپۍ دی او فلاني بکس کې دي ویلې ورشئ راوی اغستې چې کله راووته هغو ډېرې روپۍ وې بادشاه ورته ووی چې تاسو 3 ملګري زه یو یم او دا شپه د تیاره ده دې کې د لوټونو پته ډېره نه لګي زه دا روپۍ ځان سره ویسئ سار چې شي مونځ پسې متصل
زه به ترماس کې چیم راوړم دود پتی او فلانی کنده کې کینې زه به راشم اول ته پر 9000 روپۍ تقسیم کو وی صحیح ده درې واړه لاړه او بادشاه خپل کور ته راغی سار چې بادشاه دفتر ته لاړه پولیسو راوغوښت ورشه هغه کنده کې غله پراته دي غله دي اورۍ والا سره د روپیو درې واړه یې راوست وینیول هغه یو چې ویلو چې د شپې سټ وینم او د ورځې مخ وینم نو د دې زه پیژنم چې دا هغه مخ دی چې بیګا مې سټ لیدلی و هغه چې داسې ورته وکته ویل د سپي بچیانو دا خو هغه پلار دی دی که نه هغه بیګانې چې غلام ته وکړو خو همدا و که نه ورته وی ولې مو غلا کړې ده هغه ورته وی بادشاه صاحب خپله کې پوهېږو خی لاس په ګیره راکش کا چپ لاس راکش نه کې چې تباه به مو کې پوهېږي نو بعضو ګیرو کې کمالي که نه یو دا دی چې موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې اوسېده یو ځل فرعون د ګیرې نه ونیوه سم یې خوږ که اراده د قتل د موسی علیہ السلام وکړه اسی بی بی ورته وی ماشوم دی نه پوهېږي نه ولې پوهېږي هسې نه د هغه ماشوم نه چې زما بادشاهي تې ختمېږي ورته وی تجربه به پې وکړو که نه نو اور یې ورته کېښو خوراک وی د لاس خوراک ته اوږده جبریل علیہ السلام یې لاس راپورته که اور یې اور یې په خوله باندې کېښو نو خوله یې سوځېدلې وه نو هغې سره لکنت راغلی و یا الله دا لرې که دویم قول پکې دا دی چې نه دا صحیح نه ده صحیح دا ده چې موسی علیہ السلام ډېر جلالي و او غصناک موسی علیہ السلام به چې غصه شه که نه دا ویښته مبارک به د سر نه ووته د خولۍ نه یې باندې او بسر کې به یې کول او سړی چې غصه شي بیا اظهار د مافی الضمیر ډیر نشي کولی ګوره نو د فرعون مخې ته کور مخې ته باغچه وه او د اوبو چپهوال او دا صندوق یې ورو ورو رانږدې کو باغچې ته راورسېد آسیه بیبي ورغله او صندوق یې راپورته که چې خلاص یې که موسی علیہ السلام پکې و ښایسته ماشوم ډېره خوشحاله شوه ځکه بچي نه و که نه فرعون ته یې راوړه ویلې بچی مې پیدا که وی دا به که دې خوښوي که نه وی دا به دغه کو دا به په بچیتوب ونیسو وی دشمن مو نه بس الله فیصله د فرعون په خوله وکړه الله ورته دشمن هم که نو بیا ټوله زندګي د فرعون په کور کې تېره کړې ده والقیت علیک محبة مني او می غرزو پتا باندې محبت د خپل طرفنا چې ټول خلق به پتا مینی چا به چې موسی علیہ السلام لیدو مینه به ور سره کولا خلق خو پرېږده چې فرعون تم ګران شو کنه هغه ور سره چې د محبت شروع ولتصنع علی عینی دې دپاره اومی کدا کار دې دپاره چې تربیت وشي ستا علی عینی په لیدلو زما باندې بچ موسی علیہ السلام مور مبارک موسی علیہ السلام صندوق کې واچو او دریاب چپواله د موسی علیہ السلام خور وه د دریاب په غاړه روانه وه داسې غلي غلي به یې دې صندوق ته کته چې دا صندوق چرته ځي د فرعون کور ته لاړو یو سړی به ډېر سخي و ښه غریب و او ډېر سخي و پچې روپۍ به رانې خرچ کولې ده هسې هم وایي نشته مړه بل سړی وی د ده چل ما ته راځي وایي ما سره یو ویرس دی پوهېږي هغه ته 99 ویرس وایي نمبر دی به دا مې چې ورکه که نه دی به زبردست بخیل شي ورته وی واله که 100 روپۍ د سره دي وایي یوه 99 روپۍ ورکړي څو شوې زه ویلې لوټ برابر شو ده خو بیا لوټ نه ماتو
بس بخیل شي. یو روپۍ زیاته شوه لکه یو سل او یو شوي بس روپۍ جمع کېدل شروع شو که نه او 1000 او 2000 او 10,000 زبردست بخیل شو. داسې دا مالدار خلک دوی سره ډېرې روپۍ دي ښه خو د دوی په ذهن کې دا ده چې دا کمې روپۍ په دې بکسه کې دي سراب سره دي بانک کې دي دا شراوالې بیا ختمیږي. نو دی غریب وږی می او تږی می کالیم نه خولۍ م نه واسکټ م نه دی وایي لوټ به نه ماتېږي بیا که نه دا خو بیا تاوان دی. ذهن کې مو خبره کېناسته. دا معنا ده د ښځې او د سړي خپلو منځونو کې مسله راغله. ښځې ورته وی خبرې به نه کوو سړي م ورته وی خبرې به نه کوو وی چې چا خبرې وکړې خوسی به خلاصوي د غوجلې نه نو خبرې نه کولې. نو سړی راپورته شو دیخانو خوسی را خلاص که خپله کلبه خاص خوسی چې و چې خبرو پورې موقوف و نو هغه نه را خلاصو. نو لاړه دغه ته پټي ته یو سړی پرې راغی السلام علیکم خبرې نه کولې. اوس وایي که خبرې وکړم خوسی به خلاصوم. هغه ورته وی واله که سلام مې در باندې وکړه او تا د سلام جواب رانه که د غږ نه کوم بس کلبه یې کوله. هغه ته دا خولۍ لرې کړه ولې په خبره نه پوهېږي د بیا غم نه وی خوسی به اوس خلاصوم. نو کمیس یې ترې وویستو نو پرتوګ یې م ترې وویستو سم یې لغړ کړ سم یو څو لختې ووهه سپین یې کړ. ورته وی خبرې څنګه نه کوې دوی یا خدایه که خبرې کوم خوسی به خلاص. ښځې راغله 11 بجو کې پراټې او چای ورته راوړې ورته وی سړیه کالي وی خوسی به خلاصې خبرې دې وکړې. هغې تا خدای پوهې که د یو خوسي د خلاصېدلو دپاره دی ځان نه کالي ویست د یو لوټ ماتېدلو دپاره د یو شی نه اخلي چې لوټ ماتېږي روپۍ ورته دومره هلکه سراب نه راواله که نه یاره ښه نه یي که نه مړي ژوندي ته بینګ نه راواله دا ښه یې آینده فکر به کوې که نه ټولې روپۍ به نه لګې. دا کار صحیح نه دی ښه ټولې روپۍ به جیب کې اچوئ او به ترې لګوئ یې او چې ختمیږي بیا الله نورې درکوي چې ختمیږي نورې درکوي. الله خو مبدل نه دی که نه خو مغه الله مو دی که نه بادشاهي ته څوک اخیستی نه شي نو څوک سره اوټونه کولی شي هېڅ خبره نشته. نن یې چې درکړه سبا یې هم درکوي. دا غلط کار دی ګوره ښه. نو دا مالدار خلک چې دي الا ماشاءالله نیکان هم پکې شته نو دا په دې عذاب کې مبتلا دي ښه. ذهن کې مو خبره کېناسته روپۍ نه خرڅ کړي وایي ما کې نشته راځه. نو دا ولې چې د دین نه لرې شي زندگی به الله درته تنګه کړي او چې دین ته نږدې شي سم به خوشحاله روپۍ به د سره نه وي خو خوشحاله به